سلامونه ګران اولادو، ستړي مه شئ. هیله ده چې جوړ روغ صحتمند وئ. علیکم سلام پلار جانه، تم ستړی نه شئ. مننه، ژوندي اوسئ، سرلوړي اوسئ، په خیر اوسئ. تیر ځل موږ او تاسو په ډېر یوه مهم عادت باندې خبرې وکړې. اوس به راشو یوه بل ډېر مهم عادت ته چې هغه تاسو ژوند بدلوي. نه یوازې تاسو، د هر بل انسان د ژوند د بدلون یو ډېر مهم عادت، هغه زه کولی شم. زه کولی شم کلمه دا ډېره ساده ښکاري، خو دا ډېر حکمتونه لري، دا ډېرې زیاتې ګټې لري. د تاسو د موفقیت او سرلارۍ غولوړې مرحلې ته رسوي. یعنې لومړی ګام همدغه دی. ته که چیرې غواړې یوه هدف ته ورسې، ته که چیرې غواړې موفق انسان شې، لومړی ګام تا د همدغه ځای نه شروع کېږي چې هغه زه کولی شم کلمه ده. زه کولی شم کلمه ګټې څونه دي؟ لومړی مهمه ګټه یې دا ده چې باور په ځان زیاتوي. یعنې دا داسې کلمه نه ده چې ته یې په زړه کې راتېره کړي، دا به ته په خوله تکراروې. زه کولی شم، ته باور دې زیاتېږي چې دا کلمه د خولې نه راووتله، ته مغز ته دا سیګنال ورکوې چې ته د یوه کار توان لرې. دا ډېره لویه خبره ده. دویمه ډېره مهمه ګټه یې ده، عادت، دا ده چې منفي افکار وژني. ډېر خلک به تاسو لیدلي یي چې خویندې ورونه په خپلو منځو کې یو بل ته سترګې پټوي. ما لیدلي دي چې پلار ووایي یا مور ووایي، یوه خبره وکړي، ورور یې په خور وراچوي یا مشر یې په کشر وراچوي چې ته وکړه، هغه وکړه، هغه وکړه. دا سستي ده. دو ترڅنګ منفي فکرونه دا عادت له منځه وړي. ته به همیشه مثبت فکر کوې. نهیلي له منځه وړي. ډېر خلک چې په ژوند کې نهیلي دي، هغوی منفي افکار لري او هغوی د خپل باور چې دی لاسه ورکړی. ترڅنګ یې شک له منځه وړي. شکمن کسان هیڅ وخت موفق انسانان نه دي. که چېرته یو انسان په دوه لارو کې ودرېده، زړه نازړه شه، هغې بایللې. هغه خپل مسیر چې دی د موفقیت هغه لاره چې ده، هغه نشي طی کولی، په هغې په درستۍ نشي تللی. دا یې دویم ډېر مهم ګټه وه. درېیمه ډېره مهمه ګټه یې دا ده چې تاسو ذهنا غښتلي کوي. یو شی تاسو هیر نه کوئ. زما ټول هدف دا دی چې تاسو ذهنا غښتلي انسانان راشئ او فیزیکلي، جسمي توګه، په بدني توګه غښتلي کسان راشئ. خو که ته چېرته مینټلي غښتلی نه وې، په ذهني توګه غښتلی نه وې، ته هېڅکله فیزیکي توګه غښتلی کېدلی نه شي. د دې عادت زه کولی شم مهمه ګټه یې همدغه ده چې ذهنا تا غښتلی کوي. په ذهني توګه ته قوي کېږي. تاسو به ځینې کسان لیدلي وي ډېر به لوی وي، خو کله چې مسابقې ته ځي هغه یې بایلي. هغه په ذهني توګه ضعیفه دی. په جسمي توګه کیدای شي ډېر لوی وي، کیدای شي مټ هم ډېر غښتلي، خو میدان ته چې راغی بیا یې بایلي. زه بل مثال تاسو درکوم. په دې باندې زه تاسو سره په مفصله توګه کله چې موږ به تاسو پښتونولۍ برخې ته ولاړو، په دې باندې موږ به تاسو خبرې کوو چې پښتانه ولې ذهنا غښتلي خلک دي. دا ثابته شوې ده. ولې نړۍ د پخوا نه پسې راخیستې چې تقسیم یې کړي. ولې ترنه غواړي چې پښتون باید تضعیفه شي. ولې کله چې پښتون اراده کوي، ترقۍ او تعلیم ته مخه کوي،
بیا ټوله نړۍ ورته راځي کنټرولوي یې ولې چې په تپه تیاره کې ټول ترې ځي او په مغو حالت کې یې پرېږدي. یعنې هدف دا دی، دو برخې ته بیا راځو. هدف دا دی چې زه کولی شم تاسو منټلي ذهنا غښتلي کړي. اوس په دې ته راشو چې څنګه کولی شو دغه عادت په ورځني ژوند کې رامنځته کړو او تر څنګ یې څنګه کولی شو چې خپل ژوند بدل کړو، څنګه په ځان کې تغییر راولو. کله چې یوه کلمه دونه غښتلې وي چې تا ذهنا غښتلی کړي، تا منټلي غښتلی کړي، تا هوډ په بدن کې را پیدا کړي، تا په ځان باندې متکي او باوري کړي، تا له نهیلۍ وژغوري، تا له شکو وژغوري، نو دا خو ډېره ښه کلمه ده، دا خو ډېره مهمه کلمه ده. دا باید په ژوند کې په یو عادت تبدیله شي. زه غواړم دغه کلمه زما په کورنۍ کې، زما اولادونه، زه، مېرمن مې او ټوله کورنۍ مې دا یو عادت وګرځوي او دا عادت باید په خوی باندې تبدیل شي. که غواړئ، یعنې که وغواړو دا کلمه رامنځته کړو، دا ډېره ساده ده. ته چې سهار د خوبه راپاڅېږې، موږ به تاسو لومړی عادت همدغه ویلی و چې کور لومړی سهار چې راپاڅېږئ لومړنی د ورځې کار چې دی هغه د خپل ځای تنظیمول دي. کله د ځای تنظیم کړل او ځان سره ووایه چې زه کولی شم. دویم، ته په مکتب کې دویم نمره تصمیم لرې چې اول نمره شي. درس وایې، زحمت وباسئ، خانګۍ دې په خپل وخت کې استاد سره کې غوږ نیسئ، زحمت وباسئ، اول نمره کېږي. چې ته څنګه اول نمره شوې ځان سره ووایه چې زه کولی شم. ته یو کار په ژوند کې کوې چې هغه د کورنۍ د خوښۍ سبب ګرځي او ټول وایي چې آفرین مسکا تا دغه ښه کار وکړه، آفرین خوشحاله، زهیره، شهیره، یا د بلې زموږ د هر افغان کورنۍ وګړي دا کار وکړه او هغې آفریني واخیستل. تاسو وایئ چې دغه کار زه کولی شم. یعنې دا داسې نه دی چې تاسو په زړه کې وایئ، دا په خوله وایئ. د دې حکمت ته بیا راځو چې په خوله یو شی وایې، دا ولې ذهن ته ځي او که په زړه کې یو شی پرېږدې هغه ولې ته همغو مرحلې پورې پاتې کېږي، په زړه کې دې پاتې کېږي. خو که په خوله دې یو څه ووایې هغه ولې تا سره دغه دوه ملایکې دي چې په اوږه باندې دي دا یې در سره امین کوي. زه په دې تاسو سره بیا بله ځانګړې خپرونه کې دا تاسو ته ثابتوم چې د هر انسان په اوږه باندې دوه دانې ملایکې شته. موږ اورېدلي دي، خو دا زه تاسو ته ثابتوم. نو دا برخه ډېره مهمه ده. بل مثال هم تاسو درکولی شم چې که چېرته ته په مکتب کې یوه تقدیرنامه اخلې، کور ته راځې، نو ته به وایې چې دا کار زه کولی شم. دغه عادت په همدغه شکل تاسو رامنځته کولی شئ. دو ګټې بیخي ډېر زیاتې دي. یو ځل بیا تاکید پکې چې د تاسو د موفق کېدو، بریالي کېدو لومړی ګام همدغه دی په هر کار کې چې هغه تاسو پوهېدئ چې دغه مثبت کار دی. که کور ته خوښي راتله، که تاسو بیرون کې داسې یو کار کوه چې هغه کې تاسو بریالیتوب وه، یا په صنف کې ښه نمره اخیسته، یا په کوم مضمون کې ښه نمره اخیسته، یا په ټولنه کې ښه ځلېدلی، یا یو مثبت کار هم کوه، نو تاسو لومړۍ خبره به همدغه وي چې زه کولی شم. ډېری خلک چې دغه کلمې سره نااشنا دي ناهیلي وي او ناهیلي خلک ځانونه بایلي، ګیو اپ کوي. ډېری خلک به تاسو لیدلي چې یو مشکل پرې راشي ځان وژني، ځان راځړوي، د موږک دوا خوري. یو شی تاسو مه هېروئ چې هر انسان په ژوند کې یوه مرحلې ته ځي چې یوازې پاتې کېږي. د ژوند سختي په هر انسان راتلونکې ده. نو که ته منټلي یا په ذهني توګه غښتلی وې او دغه کلمه تا بار بار تکرار کړې وي، هر مشکل کې، په هره سختۍ کې ته که غر درېدلی شي. وایي بې همت وي
چې له ژونده شکایت کړي، پهلوان وي چې د ژوند په معرکه کې موانع لرې کوي او حرکت کړي. که ته چېرته ذهني توګه غښتلی وي، بیا به دغه موانع، سختۍ او مشکلات به بیا تا په مخ کې ډېر اسانه وي او ته به کولی شې چې خپل مسیر د ژوند په سمه توګه مخکې یوسې. پلارجان دا خو یوه ډېره جالبه موضوع وه. نو ما پلارجانه یو څه وخت مخکې په یوه کتاب کې ولوستل، یو نفر و د ارون رلستون په نامه. دو پلارجانه دغه مینه او شوق ډېر د په نوردۍ سره و. نو دی پلارجانه په 2002 کال کې دی انجینر هم و او ډېر یو ښه انجینر و، ډېر درس یې هم ښه ویلی و. خو د پلارجانه په 2002 کال کې د انجینرۍ ته یې شا کړه او کوم ورزش چې د علاقه ورسره چې هغه کونوردي ده هغو ته یې مخ کړه. او په جهان کې پلارجانه په 2002 کال کې ښه ریکارډونه هم لري. اولین نفر هم و چې هغه د کونوردانو په منځ کې اولین نفر و، اول نمره. نو یوه ورځ پلارجانه ده هېچ چاته ونه وی، همداسې د کور نه ووتله، تقریبا 20 مایله په یوه دښته کې ولاړه، یو ناڅاپي په یوه غار کې ور ولوېدله. نو په دو وخت کې پلارجانه چې دی په غار کې ولوېدل، داسې لږ حرکت یې چې وکړه، یوه دانه تیږه چې هغه 380 کیلو وه په ښي لاس یې ولوېدل او هغه همالته بند شو. په ډېر لنډ وخت کې دغه د لاس د حس چې ده درلودله دی د لاسه ورکړه او په همدو وخت کې ده په ذهن کې ارتاو شول، ولې زه به د خپل لاس بیخي وڅکمه، خو دا کار ده ته ډېر ناممکنه و. د پلارجانه ډېرې لارې هغه کې چې دا تیږه ماته کړه یا به یې ټېله کړه، خو هر کار به یې چې وکړه ځان یې نه شوی پرې خلاصولی. نو په همدو وخت کې پلارجانه ده ګیب اپ وکړه، بیخي ناهیلی شو او ویې ویل چې دا به بیخي د ما د آخرین لحظات وي د ژوند او ده ډېرې داسې شی نه لرلم چې وپایي، ډېرې کمې اوبه وې ورسره. نو د خپل موبایل کامره یې خلاصه کړله او ویډیو یې واخیستله، خپل نوم یې واخیسته، ویل یې زه ارون رلستون د دغه مې د کورنۍ اشخاص دي، د خپل د کورنۍ نومونه یې واخیستل، د کورنۍ غړیو. نو بیا خپل د کور ادرس او نمبر یې په همدو ویډیو کې ووی او په آخر کې یې وویل چې هر چا چې ما دا ویډیو پیدا کړه دا د ما خپلې کورنۍ ته ور ولېږي. او په همدغو تیږه پلارجانه یې داسې یو چاقو وه، خو دا ډېر ضعیفه وه. په همدو تیږه یې ولیکل، خپل نوم یې ولیکله، په کوم کال چې زېږېدلی و ولیکله او په هماغه کال کې چې دی هلته بند پاتې و هغه یې ولیکله. نو ده پلارجانه ځینو موبایل کېښوه، تقریبا 15 ورځې پرې تېرې شوې همالته وه. نو دې سترګې پټې همداسې په خپل تخیل کې یوه دنیا ځان ته جوړه کړې وه. په دې تخیل یې داسې وه چې یو ځای به لري، اوږده ویښتان به یې وي، یو سور بلوز به یې وي او یو هغو سره به غږېږي، ساعت ورسره تېروي. په همدو ځای کې یو اراده کړې ده چې نه زه باید د دې ځای نه ځان وژغورم. نو یې په همغو چاقو په ډېر سختۍ د خپل لاس غوڅ کړی. په کوم وخت چې دغه هډوکی ته رسي، دا هډوکی نه غوڅېږي، هر څه چې ته وکړه نه غوڅېږي، بېرته ناهیلی شي. نو چې بېرته سترګې پټې کړه، بېرته همدغه لحظه چې د وخته یې فکر پرې کړی و، تخیل کې ورغلي وو، نو هغه بېرته ورته راغله او بېرته ده اراده وکړه او په لوړ غږ یې وویل چې زه کولی شم، I can do it. نو په همدغه وخت کې په ډېر په سختۍ خپل د هډوکی هم چې د لاس یې و دا یې مات کړی و. ځینو یې همدو ځای عکس یې اخیستی و، ویډیو یې اخیستې وه، دی همداسې تللی و. نو پلارجانه ما دا قصه وویل، خو ما دومره هېڅ داسې باور مې نه درلود چې دا کلمه به دومره ډېره غټه وي او دومره ډېر کرامت به لري. خو اوس پلارجانه چې ته موږ ته تشریح کړه، نو ما ته پلارجانه بیخي ډېره جالبه تمامه شوه او دا قصه هم پلارجانه چې ما مخکې لوستلې وه او دا اوس مې پلارجانه ټوله په ذهن کې راغله او همدا کلمه چې ده ویلې وه I can do it دا مې په ذهن کې راغله چې والله
د ډېره یوه غټه کلمه ده، موږ اراده قوي کوي. نو دا څه چې تا لوستلي وو، دا خو دا کوم نومونه چې تا اخلي، صحنې چې وایې، دا خو بیخي واقعي ده که نه؟ او پلارجانه دا بیخي واقعي قصه ده. یعنې که سړی په ګوګل کې سرچ کړه او یا یوټیوب کې سرچ کړه، هغه قصه یې چې ده تېره شوې، کومې ویډیوګانې چې دي هغه ټولې ورته وباسي. دا خو ډېره یعنې ما ته هغه وه، د حیرانوونکې قصه وه. زه خپله دې قصې یعنې یو جالب احساس یې راکړ. کوم څه چې په دې نفر باندې تېر شوي، کوم څه اراده چې کړې، او دغه کلمه چې زه کولی شم چې ده ویلې ده او خپل لاس یې غوڅ کړی، خو دا خو اراده غواړي. بل هر انسان چې هغه ضعیفه یي، ذهنا غښتلی نه یي، دا کلمه یې نه وي ویلې، هغه دا کار نشي کولی. لاس چې بند یي وای بند یي، ځان بایلي. نو دا خو ډېره جالبه. زه به کوشش وکړم چې کومه ویډیو کې وي ویډیو یې پیدا کړم او ویې ګورم، او که نه ما ته همدغه تا خبرې بیخي کفایت کوي. یعنې د کومې خبرې چې ما وکړلې دو بیخي په سلو کې تصدیق خبره وه. په ځان باور راوستل، هوډ غښتلی کول، ناهیلي له منځه وړل، شک له منځه وړل، دا ټول د دغې کلمې چې زه کولی شم، د دې حکمتونه دي. زه تاسو ته یو ځل بیا دا وعده درکوم، او ټولو هغو کسانو ته دا وعده ورکوم چې هغوی موږ تاسو تعقیبوي، که چېرته دوی دغه کلمه حد اقل د یوې میاشتې لپاره تکرار کړي، دوی په ژوند کې تغییر راتلونکی دی. دوی په روزمره ژوند کې تغییر راځي، دوی په ذهن کې تغییر راځي. دوی هر کار ته چې وغواړي اراده وکړي، د همدغه کلمې په ویلو سره هغه ترلاسه کولی شي. ډېری کسان به تاسو لیدلي وي چې والله دا کار ډېر سخت دی، والله دا کار نه کېږي. ډېر خلک همدغه کلمه وایي چې دا کار نه کېږي. ولې نه کېږي؟ زه په یوه ځای کې یم، ته په یو بل ملک کې، د کومه وسیله ما او تا ترمنځ چې ایښودل شوې ده، دا خو انسان جوړه کړې. په دې باندې که ته فکر وکړې چې زه دغه جوړولی شم، ډېری خلک وایي چې دا نه جوړېږي. ولې نه جوړ؟ خدای انسان جوړه کړې. د تیارې که تاسو ګورئ، د فضا ته خلک چې ګورئ تاسو چې ځي، په کائناتو کې چې اوس خلک هڅې کوي چې هلته ژوند وکړي، دا خو انسانان رامنځته کړي دي. هر کار چې په نړۍ کې تاسو ګورئ چې هغه د پرمختګ پیشرفت دی، هغه کار چې نور کولی شي تاسو هم کولی شي. یوه خبره لرم پلارجانه، هغه یو 6 میاشتې مخکې ما یو دغه واړه داستانونه ما ویل، او پلارجانه اوس مې زړه غواړي چې دا داستانونه شروع کړم، خو اراده مې نه ورته کېږي. پلارجانه که اوس زه د دوی کلمې نه استفاده وکړم، څومره کمک برته وکړم؟ بالکل ظهیر جانه، پخوا به چې ما تاسو سره تعقیب کړی 6 میاشتې مخکې تا 2 کتابونه لوستل، او هره ورځ د هغه کتابونو نتیجه چې څه شی دې لوستل، هغه د 2 ورق و، هغه نچوړ یې د ما سره شریکوه. نو دا کلمه زه تا ته د اطمینان درکوم چې 100% تا سره کومک کوي. ګوره، هر کار چې ته شروع کوې، اوس مثلا ته کتاب لوستل شروع کوې، یوه مرحله کې د کتاب ولوسته، درته جالب واقع شو، بیا دغه مرحله پاتې شوه، بیا د یو وخت کې د زړه نه ورته کېږي، ته بیرته اوس اراده کوې چې زه دغه کار باید وکړم، ځکه ما په ګټه دی، زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم ووایم. پرمختللي خلک، هغه خلک چې یو موقف ته رسېدلي، او خلکو چې وطنونه آباد کړي، او خلکو چې خپل ژوندونه ښه کړي دي، او خلکو چې نورو خلکو ته، انسانانو ته خیر رسېدلی دی، د ټکنالوژۍ په برخه کې، د ساینس برخه کې، د طبابت په برخه کې، په هره برخه کې پیشرفت، عالی او ترقۍ مرحلې ته رسېدلي دي. ته غواړې چې هغو ته ورسېږې، نو اول کار به دا وي، ما مشوره درته دا ده چې اول ته د کوچني ګام نه شروع کړه. مثال درته د همدغه کتاب درکوم، صحیح ده؟ ته غواړې یو کتاب شروع کړې، اول کتاب راواړوه، اوله صفحه یې ووایه، 15 خطه یې ووایه. چې 15 خطه دې ویل، همدغه کلمه ووایه چې زه کولی شم، نورې پرېږده، بسته یې کړه، سبا یې بیا راواخله، پاتې صفحه یې 10 خطه یې ووایه چې دا دې وویلې، او چې ختم دې کړه، دا کلمه ووایه چې زه کولی شم. بله ورځ یوه صفحه ووایه، بله ورځ 2 صفحې ووایه، بله ورځ بیا 2 نورې صفحې ووایه، په آخر کې ووایه چې زه کولی شم. تا به د میاشتې په آخر کې، د هفتې په آخر کې، یا د 2 میاشتو په آخر کې د کتاب حجم ته په کتو سره
تا به کتاب خلاص کړی چې کتاب د خلاص که بیا ووایه چې د آخري صفحه د کتاب د بسته کړله ته ووایه چې زه کولی شم. او پلوژنه ډېره ښه موضوع وه، ما ته پلوژنه ډېره جالبه وه او یو ورځ چې ما ته ویلي وو چې زه بلکې د افغانستان په سطحه نه د غونډ جهان په سطحه غواړم چې یو ښه انجینر شم. افغانستان چې دی ډېر پیشرفت یې نه دی کړی، افغانستان جوړولو ته احتیاج لري. دغه پلوژنه زه پلوژنه روزانه هره ورځ پلوژنه ځان ستړیمه ده. دا کلمه دغه ده پلوژنه چې زه کولی شم. نامخدای خوشحال جانه ګوره دغه اوس د چې ووایې چې زه کولی شم د ما د خبر نه چې دغه کلمه تا واخیستله همدغه د تا د کامیابۍ پیل دی. په دې باندې موږ تاسو خبرې کړې وې چې لوړ فکرونه انسان موږ لوړې مرحلې ته د ژوند رسوي. تا دغه هدف ته رسېږي تر څنګ یې ته چې خپله وایې چې دغه خبر زه په خپل ژوند کې عملي کوم یو عادت یې ګرځوم نو ته د خپل هدف ته د رسېدو په باره کې به هیڅ وخت شک نه کوې. ته که دوامداره دا عادت وګرځوې لکه څنګه چې تا ووې مخکې ولاړ شې 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې ته چې ذهنا غښتلی شې بیا هېڅکله دا نه وایې چې والا زه به انجینر شم که به نه شم، والا زه به د افغانستان او نړۍ په سطح انجینر شم که نه ته به دونه غښتلی وې چې ته به وایې چې دغه کار ممکن دی 100% ممکن دی. تشکر فلوژنه که تو گپا به ما گفتی فلوژنه. راستی هم که هر انسان که بخواه کامیاب میشه تا که این کلمه را بگویه یا هر انسان که میگه من در مکتب اول دوم یا سوم میشم باید این کلمه را بگویه که من میتونم. اگه این را نگویه نمیتونه نی اول شده نی دوم نی سوم. کوشش من ایست فلوژنه که می کلمه را عادت کنم در زندگی خود که د شعیر خوشحال و زهیر یک جای. ته چې دغه تعهد ما تر کوې چې نه یوازې دا چې دغه خبر ته په خپل ژوند کې عملي کوې بلکې خوشحال او زهیر او شعیر سره یو ځای دغه کار کوئ مشترک کار کوئ دا ما ته دغه یقین ما ته 100% کې راکوي. اتا زړګیه اتا دغه په خپل ځان باور به د نورم غښتلی وي. د نر نه ښځې ډېر ضرورت دې ته لري خصوصا په افغاني ټولنه کې زموږ تاسو پښتني ټولنه کې زموږ مېرمنې زموږ خویندې زموږ لوڼې باید ذهني توګه باید دوی ډېرې غښتلې وي. تاسو باید په ځان باندې ډېرې زیاتې متکي وئ، په ځان باندې باید بیخي زیاتې باوري وئ چې په یوه ټولنه کې بیا تاسو ځان ونه بایلئ، چې په یوه بله کورنۍ کې بیا تاسو ځان ونه بایلئ، چې په یو مجلس کې تاسو د خپلو حقوقو نه هغه حقوق چې تاسو ته پښتونولۍ درکړي هغه حقوق چې تاسو ته اسلام درکړي هغه پایمال نشي. نو دغه شروع ده. زه کولی شم لورې دا به ته په خپل ژوند کې خپل عادت ګرځوې او بله ښه خبر چې تا وکړه چې زه په هغو باندې ډېر خوشحاله شوم هغه دا دی چې تا وویل چې مشترک دغه کار کوو ځکه کله انسان ویریږي کله چې مثلا د تا نه یو شی ویریږي خوشحالي در په یادوي یا خوشحال نه ویریږي ته ور په یادوي چې دغه کار خو دې وکړه خو اوس دغه کلمه خو پلار جان موږ ته ویلې راشه دا ووایه چې زه کولی شم. نو دا به تاسو د موفقیت کامیابی او پیشرفت لپاره تر ټولو غښتلی مهم ګام وي. نو نوره که کومه تاسو خبره نه لرئ تاسو ته ښه ورځ غواړم بیا به نورو موضوعاتو باندې سبا خبرې وکړو. مننه پلار جانانو زه خو کومه خبر نه درته لرم تاسو هم پلار جانه ښه شپه ښه وخت یا په خیر اوسئ ښه وخت ولرئ خدای په امان. خدای په امان پلار جانه.